د لوګر لوړو زده کړو له مؤسسې څخه د 200 تنو فارغ شوي زده کړیالانو په برغت غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت اداري او مالی مرستیال مولوي محمد حسیب حامد د لوګر ځایي مسؤلینو، قومي مشرانو، د زده کړیالانو د کورنیو غړو او ګڼ شمېر زده کړیالانو ګډون کړی و. د لوګر لوړو زده کړو مؤسسې سرپرست رئیس فارغ شوو 200 زده کړیالانو ته مبارکي وویله او دا یې د ویاړ ځای وباله چې د لوګر لوړو زده کړو مؤسسه د هیواد د بچیانو او کادرونو په روزنه کې ونډه لري. د خپل مسلک په تړاو باندې کوشش وکړي چې د ماستري او پی ایچ ډي سندونه ترلاسه کړي. تاسو هغه وخت کولی شئ چې په ډېر ښه توګه باندې دغه ولس ته مزید خدمت وکړي. یو مهمه مسله همدا و چې په دې وختونو کې سکالرشیپونه له نورو هیوادونو څخه راځي، خو لوګر د لوړو زده کړو مؤسسې ته د سهمي په ارتباط باندې ډېر خاص پاملرنه نه ده شوې. په دغه برخه کې ستاسو توجه غواړم چې په دغه برخه کې هم موږ سره همکاري وکړي. ځکه استعمار نه غواړي چې مستعمره هېواد په پښو باندې ودرېږي، لکن نن ورځ د علم لپاره ټول سهولتونه شته دي. الحمدلله امن شته ده، استادان شته ده، دغسې تعمیر او دغسې درسي مواد هر شی شته ده. راځئ د هغه استفاده وکړو، د موادونه راځئ د دې استادانو استفاده وکړو.